نن ماښام د مومندرې ولسوالۍ غوړکي سیمه کې ډیورنډ فرضي کرښې ته رادې خوا د پاکستاني لوري له لوري تحرکات پیل شول چې زموږ سرحدي ځواکونو یې مخنیوی وکړ چې په د هغوی د خوا نه بریدونه پیل شول. زموږ مېړنیو ځواکونو په مېړانه د خپلې خاورې څخه ساتنه وکړه. ننګرهار والي لحظه په لحظه د سرحدي ځواکونو سره په اړیکه کې دی. د دوی د لوړ مورال او د خاورې څخه د ساتنې قدرداني وکړه. متاسفانه چې جګړه کې زموږ 3 سرحدي ځواکونه ټپیان شوي دي او یو اتل د خپلې خاورې څخه دفاع په لاره کې خپل ځان قرباني کړ او د شهادت لوړ مقام خپل کړ. د مومندرې ولسوالۍ غوړکي سیمه کې ډیورنډ فرضي کرښې ته رادې خوا د پاکستاني لوري له لوري تحرکات پیل شول چې زموږ سرحدي ځواکونو یې مخنیوی وکړ چې په د هغوی د خوا نه بریدونه پیل شول. زموږ مېړنیو ځواکونو په مېړانه د خپلې خاورې څخه ساتنه وکړه. ننګرهار والي لحظه په لحظه د سرحدي ځواکونو سره په اړیکه کې دی. د دوی د لوړ مورال او د خاورې څخه د ساتنې قدرداني وکړه. متاسفانه چې جګړه کې زموږ 3 سرحدي ځواکونه ټپیان شوي دي او یو اتل د خپلې خاورې څخه دفاع په لاره کې خپل ځان قرباني کړ او د شهادت لوړ مقام